هغه ټولو کړو وړو باندې دلالت کوي چې انسان د ټولنې په مقابل کې وړاندې کوي. مثلا هغه ښه اخلاق دي، حسن سلوک دی، د چا سره ښه راشه درشه ده. ځکه پیغمبر وایي چې بعثتو لأتم مکارم الاخلاق، یعنی پیغمبر په دغسې اخلاقو باندې نازل شوی دی، لوړ اخلاق لري. نو یا خدای پاک وایي چې ما حضرت پیغمبر اخلاق دغه کوي چې دا ډېر یعنې هغه لوړ اخلاق لري او په لوړ اخلاقو باندې نازل شوی، قوم ته لیږل شوی دی. لہذا ادب هم د ښه معاشرت دغه لري. موږ چې کله د ادب د کسبي ادب خبره کوو، نو په کسبي ادب کې هم هغه وینا چې موږ یې وړاندې کوو هغه باید د ښو الفاظو لرونکي وي. ځکه په قرآن کې چې خدای پاک وایي چې نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، ما پیغمبره ته د کوم قلم چې مې درکړی دی په دې باندې ته ما لیونی کړی نه، یعنې لیونی نه یي. یعنې قلم خوځول د لیونو کار نه دی، دا د فعالو خلکو کار دی، دا د هوښیارو خلکو کار دی. ځکه خدای پاک دا هم وایي چې هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، هغه څوک چې پوهیږي عالمان دي نه دي برابر د هغه چا سره چې نه پوهیږي. یعنې عالم او جاهل نه دی برابر. هغه په څه شي باندې چې الله تعالی ورته یو حکمت ورکړی دی، علم یې ورکړی دی، پوهه یې ورته ورکړې ده. نو دا چې ویل کېږي چې موت العالم موت العالم، یعنې د عالم مرګ د عالم مرګ دی. دا خو په ځای خبره ده، دا خو بې ځایه خبره نه ده. نو لہذا په ادبیاتو کې چې موږ یې ټولنې ته وړاندې کوو، د خپلو مسلطو ارزښتونو یو انځور باید پکې موږ وړاندې کړی وسي. د مسلطو ارزښتونو په لړ کې زموږ تاریخي ارزښتونه په ادب کې باید ضایع شوي وي. تاریخ زموږ هغه څه دي چې د مکان او د زمان په پام کې نیولو سره هغه حکایتونه او د فرهنګ هغه برخه زموږ ذهن ته سپاري چې واقع شوي وي او په رښتیني ډول تر موږ را رسېدلې وي د شواهدو او مدارکو په رڼا کې. په ادب کې د تاریخي ارزښتونو یادونه خوشحال خان خټک په خپل یو شعر کې هم کړې ده. دی وایي چې د بهلول او د شیرشاه خبرې اورم چې په هند کې پښتانه و پاچاهان، شپږ اووه پیړۍ داسې پاچاهي وه چې په دوی پورې درست خلکو حیران. اوس موږ تاریخ ته ځو. شیرشاه سوري چې د فرید خان په نوم دی، یا سلطان ابراهیم لودي او یا بهلول، دا هغه خلک دي چې په هند باندې دوی شپږ پیړۍ یا پنځه پیړۍ حکومت کړی دی. د هندي ټولنې نه چې اوس څوک پوښتنه وکړي دغه خلکو نه، د شیرشاه او د سلطان ابراهیم لودي او د دې خلکو ډېر دغه دي مرهون د احسان دي. دوی په ډېر ښه لګېږي، ځکه چې په هند کې دوی داسې دغه وړاندې کړي دي، پروګرامونه وړاندې کړي، پلانونه وړاندې کړي دي چې نن هم د هندي ټولنې همغه نقشه دوی چې ځان سره ساتلې ده د ابراهیم لودي او د شیرشاه سوري یا د فرید خان او د دوی په نومونو باندې افتخار کوي. ځکه دوی وایي چې هغه د دې ټولنې دغه خلکو، هغه خواخوږي خلکو، نو ځکه ورباندې ډېر ګران دي. د خوشحال خان خټک تر زوکړې شپېته کاله وړاندې دلته شاوخوا شپېته کاله وړاندې د پښتنو پاچاهي او واکمني هلته ختمه شوې ده، او هغه د چا په ذریعه باندې ختمه شوې؟ هغه د مغولو په ذریعه باندې ختمه شوې ده. یو شی چې خوشحال خان خټک بیرته په خپلو ډېرو شعرونو کې پښتانه کم عقل یاد کړي دي، یا په پښتنو باندې ځینې تورونه لګولي دي، یا پښتانه
پښتنو نه یې ګیلې کړي. یو علت یې دا دی چې دی خو تاریخ لولي او یا مخامخ چې کوم پښتانه د ده سره او د هغوی نه یې ګیلې کړي. مثلا که تاریخي برخې ته لاړ شو نو دولت خان لودي دی چې بابر ته یې بلنه ورکړه، ځکه بابر څو کاله په کابل کې پروت خو په هندوستان یې حمله ځکه نه شوه کولی چې هلته په هندوستان کې حامیان نه لرل. خو کله چې دی د پښتنو سره یو ځای کېږي، پښتانه د ځان سره ملګري کوي، نو بیا دی په هندوستان باندې حمله کوي. د خو د پخوا نه اراده لرله، خو دا کار یې د ویره نه نشو کولی. نو سلطان ابراهیم لودي ته چې د پانیپت په جګړه کې ماتې ورکړه، په هغې کې هم خیشکو د بابر ملاتړ کړی و او د هغې په پلوي باندې جنګېدلي و. سلیم خان زمن چې یو وخت کې د شیرشاه سوري دربار ته لاړ، هغه وویل چې دا زمن هم خیشکي دي، و چې تاسو د ده ګېډه وڅیرئ، د ده په ګېډه کې به سلطان ابراهیم لودي پروت وي. یعنې معنا دا چې موږ پښتنو زیاتره د دغه سره لاس یو کړی دی، د بیرونیانو سره لاس یو کړی دی او خپل خلک هم پې وهلي دي. درویش دراني وایي چې مغول په زوره ننوت په کور د پښتانه، خو دا کار یې هم وکوو په زور د پښتانه. یا خوشحال خان چې وایي چې اتفاق په پښتانه کې پیدا نه شو، ګنې ما به د مغول ګریوان پاره کړی. زموږ شاعر تاریخ لولي، د تاریخي قضاوتونه کوي. یوازې ستاسو خوشحال نه و په زندان درویشه، اوسکه پلار هم عالمگیر په زولنو تړلی. خوشحال زموږ یو ارزښت دی. او خوشحال خان هم چې کله د اورنګزیب یادونه کوي چې څه عادل پاچا پیدا شو اورنګزیب د دین غمخور، خپل پلار تړي په عدل، په فتوا وژني خپل ورور. نو کټ مټ هغه د خوشحال خبره هغه راخستې ده، درویش راخستې ده چې یوازې ستاسو خوشحال نه و په زندان درویشه، اوسکه پلار هم عالمگیر په زولنو تړلی. نو په ادبیاتو کې تاریخي ارزښتونه موږ دپاره ډېر مهم دي. او کله چې یا دغه وایي چې ننګیال صاحب چې سر له تورو خاورو پورته که خوشحاله، لا خو غچ د هجري پاتې پر مغولو. هجري اشرف خان هجري د خوشحال خان خټک مشر زوی دا په زندان کې د مغولو په زندان کې مړ شوی دی د خوشحال د مرګ نه غالبا 15 کاله وروسته. نو سر له تورو خاورو پورته که خوشحاله، لا خو غچ د هجري پاتې پر مغولو. نو تاریخي قضاوتونه او تاریخي ارزښتونه زموږ په ادب کې ډېر ښه منعکس شوي دي. د دې یو دغه دا دی چې که شاعر په تاریخ پوه نه شو، بیا نو تاریخ ته ګډوډ کېږي. ما یو ولسي شاعر ته یو ورځ وویل، هغه یو شعر ویلی و چې زه به بیا لوی خراسان شم. ما ورته ویل چې وروره تا دا تاریخ لوستی دی که نه؟ خراسان دې سیمې ته چا ویلی دی او ته څنګه بیا زموږ یو لوی ارزښت چې هغه افغانستان دی، دا خو موږ ته چا په تحفه کې نه دی راکړی، دا خو د دې سیمې نوم دی، دا اساس او بنیاد چا ایښی دی. ته لږ تاریخ مطالعه کوه که نه. نو هغه دې خبرې ته متوجه شوه چې زه خو والا دې ته نه یم، زما پام دې ته نه و، خو ما نه بس دا ټیکۍ پکې داسې راغله. په هر صورت زموږ شاعر باید تاریخي ارزښتونو ته پام وکړي، زموږ لیکوال باید تاریخي ارزښتونو ته پام وکړي او تاریخي ارزښتونه باید موږ مجروح نه کړو. بل د ملي احساس ارزښت دی. ملي احساس څه معنا؟ هر هغه څه چې موږ حس کوو، درک کوی او هغه زموږ د ملت دپاره یو ارزښت دی، یا هر هغه څه چې موږ یې د حس کولو په صورت کې نورو ته په ښکلي انداز او ښکلي بڼه باندې وړاندې کوو، هغه زموږ ملي احساس دی. یعنې موږ یو حس لرو، یو درک لرو. کله چې یو حس او درک موجود وي، د هر شي نه یوه ښه انتباه اخیستل کېږي. خوشحال خان خټک وایي چې د افغان په ننګ مې وتړله توره، ننګیالی د زمانې خوشحال خټک یم.
د افغان په ننګ چې توره تړي هغه خوشحال دی. په جهان د ننګیالو دي دا دوه کاره، یا به وخوري که کری یا به کامران شي. نو خوشحال هم د داسې یو احساس لرونکي په توګه د افغان په ننګ توره تړي او ځان د زمانې ننګیالی بولي، او رښتیا هم خوشحال حق لري چې د تورې خبره وکړي، ځکه خوشحال توره کارولې ده، توریالی دی. کله چې خوشحال د یو توریالي او د یو ننګیالي پښتون په توګه باندې موږ څیړو، بحث ورباندې کوو، دا ډېر جلا بحث دی، یو لوی بحث دی. کله چې هغه مایوسه شوی دی نو بیا دا خبره هم کړې ده چې زه یې چا لره وهمه قدر چا زده، په اور وسېزه دا توري قلمونه. دا دغه مایوسۍ حالت دی، خو خوشحال توره کارولې، خوشحال قلم کارولی دی، او په یوه رښتینې معنا باندې د افغان په ننګ باندې د خپل یو ملي احساس له مخې نه د یو ارزښت په توګه افغانیت او د افغان په ننګ باندې توره تړلې ده. د مغولو په وړاندې د خوشحال ملي احساس او د هغې ارزښت. خوشحال بابا وایي چې د مغول نمک مې وخوړ څو پیړۍ، ما د زرو پکې جوړې کړې بیړۍ.